السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته به هم ښه راغلاست. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د چرګ د غوښې نه په بېلابېلو ډولونو کباب جوړیږي، خو که چیرې تاسو د یو نوی ډول کباب په لټه کې، نو په ننني ویډیو کې زه تاسو سره د چرګ د سینې د غوښې نه یو داسې کباب جوړولو طریقه شریکوم چې هم به ستاسو دپاره نوی وي او هم به د نورو کبابونو نه په ذایقه کې متفاوت وي. دې کباب ته شنیتسل وایي او دا د اتریش یو ډېر مشهور خوراک دی. د دې دپاره به 500 ګرام د چرګ د سینې غوښه واخلئ او څنګه یې چې په دې ویډیو کې ګورئ په دغه ډول به یې نري پرې کړئ. د دې دپاره چې دا غوښه باید وټکول شي، نو تاسو کولی شئ یو پلاستیک لاندې او بل د پاسه پرې خور کړئ. البته دا جبري نه ده، بغیر د پلاستیک هم ټکولی شئ، ولې که په دا ډول یې وکړئ نو کار به مو آسان شي. بیا به په یو څټک یا د څټک ته ورته شي سره یې وټکوئ تر څو غوښه لږه نری شي. غوښه مو چې لږه وټکوله، بیا پلاستیک ترې لرې کړئ. ورپسې به یوه دانه لیمو په یو لوښي کې وزبیښئ. بیا به پکې نیمه وړه قاشقه مالګه او نیمه وړه قاشقه تور مرچ هم پکې واچوئ او ښه به یې سره ګډ کړئ. دا ډول کباب کې مسالې ډېرې نه کارول کیږي. که تاسو غوښتل نو کولی شئ لږ اوږه هم پکې واچوئ. بیا به غوښه پکې ښه صحیح اخته کړئ تر څو هر اړخ ته یې دغه مخلوط ورسیږي. بیا به یو بیل لوښي کې یو دانه هګۍ ماته کړئ او ښه به یې مکس کړئ. یو بیل لوښي کې به 4 غټې قاشقې اوړه واچوئ او ورسره به یو بیل لوښي کې 4 قاشقې دغه میده شوي ډوډۍ چې ورته بریډ کرامز هم وایي واچوئ. د اوړو او د میده شوي ډوډۍ یا بریډ کرامز مقدار تعیین نه دی، تاسو کولی شئ خپل ضرورت په اساس کم زیاتې هم کړئ. بیا به غوښه واخلئ او په نوبت سره به یې اول په اوړو کې ښه صحیح ولړئ. بیا به یې اوړو نه وباسئ او د هګۍ په مخلوط کې به یې د دواړو طرف نه ښه صحیح ولړئ. کله مو چې هګۍ کې ښه صحیح ولړلو، بیا به یې په دغه میده شوي ډوډۍ یا بریډ کرامز کې ښه صحیح ولړئ. په همدا ترتیب به باقي غوښه هم اخته کړئ. کله مو چې ټوله غوښه په دې ترتیب سره په یادو موادو کې ښه صحیح ولړلو، هغې نه وروسته به یې نیم ساعتو دپاره پرېږدئ چې ځان ونیسي. تاسو کولی شئ د فتنې هم سره کړئ، ولې که نیم ساعت دپاره یې پرېږدئ نو مواد به ښه صحیح ځان ته جذب کړي او خوند به یې ښه شي. بیا به په یو کړاهي کې غوړي واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. مخکې د دې نه چې غوښه پکې سره کړئ، کولی شئ لږ چپس پکې سره کړئ، ځکه چې که وروسته یې سره کړئ نو د غوښې میدګي پکې پاتې کیږي او دا ډول کباب چپس سره ډېر ښه خوند کوي. چپس مو چې ښه صحیح سره شول، بیا به یې وباسئ او غوښه به همهغه غوړیو کې سره کړئ. هر اړخ یې کولی شئ تقریبا 3 نه تر 5 دقیقو دپاره یې سور کړئ. کله چې دواړو طرفونه یې داسې سره شول لکه چې په دې ویډیو کې ګورئ، بیا به یې له غوړیو وباسئ او 2 دقیقو دپاره یې په یو کاغذ کې کېږدئ تر څو اضافه غوړي یې ترې جذب کړي. همداسې به پاتې نور کباب هم پکې سور کړئ. خوندور کباب به مو تیار شي. اوس نو کولی شئ د خپلې خوښې په یو لوښي کې وباسئ او نوشیجانې کړئ. دوستانو، دا وه د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې ستاسو به خوښه شوې وي او خوند به مو ترې اخیستی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلی نو سبسکرایب هم کړئ. مننه.